جنرال سمیع سادات څخه د ملا محمد یعقوب مجاهد غوښتنه ویلې چې خپل هیواد افغانستان ته راستون شه تر څو د اړتیا وړ امتیازات ترلاسه کړي. د حقیقت چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ واوسئ. د بعضې غیر رسمي سرچینو له مخې داسې ویل شوي چې ملا محمد یعقوب مجاهد له جنرال سمیع سادات څخه غوښتنه وکړه چې خپل هیواد افغانستان ته راستون شي. همدارنګه جنرال سمیع سادات ویلي پښتانه له ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي، نو ولې موږ پښتانه سره یوځای کیږو؟ دا په داسې حال کې ده د سویس کډوالو اداره کې د یوې وړاندې شوې نظریې غبرګونونو په روانه لړۍ کې د متحدې ملي جبهې مشر جنرال سمیع سادات وایي چې پښتانه له ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي. سادات وویل د طالبانو د ترهګرۍ پای ته رسول په عمومي توګه افغانان کولی شي، مګر په ځانګړې توګه پښتانه. د متحدې جبهې مشر جنرال سمیع سادات پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا نظر چې پښتانه افغانان یوازې د دوی د توکم پر بنسټ له سویس څخه ویستل شي غیر اخلاقي او غیر قانوني او انساني عمل دی. هغه د سویس له حکومت څخه وغوښتل چې باید د نژاد پرستي وړاندیز په خپل ځای ودروي. د سویس حکومت دا ډول طرح او خبرونه تر اوسه نه دي تایید کړي. د حقیقت چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.